بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب يونشتهد سوق دال كتابنا إلا ليؤمنن به مگر خاما خب ایمان روڑی په عیسی علیہ السلام باندې قبل موته مخکې د مرګ داغنا و یوم القیامت او پورز د قیامت یکون وی به عیسی علیہ السلام علیهم په دوی باندې شهیدن گواهی ورکونکې فبظلم من الذين په سبب د ظلم داغه کسانو هادو چې يهوديان دي حرمنا حرام کړل مونږ علیهم په دوی باندې طیبات پاکیزه شیان احلت لهم چې حلال کړي شوی د دوی د پاره و بسودهم او په سبب د من کول د دوی عن سبیل الله د لارې د الله نه کثیرن ډیر لرا واخذهم الربا او په سبب د غسل د دوی سود لرا وقدنه حال دا دی چې دوی من کړی شو عنه د سودنا و اگلهم او په سبب د خوړلو د دوی اموال الناس مالونه د خلکو لرا بالباطل پناروا واعتدنا للكافرين او تیار کړی دی موږ د کافرانو د پاره منهم د دوی نه عذابا الیما عذاب دردناک لكن الراسخون لیکن هغه کسان چې پاخه دي فی العلم په علم کې منهم د دوی نه والمؤمنون وإيمان لرونکي يؤمنون بما انزل إليك چې ایمان لري په کتاب چې نازل کړی شوی دی تا ته پیغمبران وما انزل من قبلك او په کتاب چې نازل کړی شوی دی تا نه مخکې والمقيمين الصلاة او هغه کسان چې اهتمام کوونکي دي د مانځه قایموي منځونه والمؤتون الزکاة ورکوي زکات ادا کوونکي د زکات دي والمؤمنون بالله او ایمان ساتي په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت اولئک سنؤتیهم دغه خلق خامخا ضرب ورکړو موږ دوی ته اجرا عظیما اجر ډیر لوی